السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. هغه خور چې خپل خاوند ساتي او خپل خاوند باندې مصرف کوي او خپل خاوند ته کالي ور اخلي، خپل خاوند ته نفقه ورکوي. داسې ډېرې خویندې شته چې هغه د لاس کار کوي، خپل اولاد ساتي او خاوند هم ورسره ساتي. ایا په دې کې اجر شته که نشته؟ عبدالله بن مسعود راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نصیحت وکړئ نارینهو ته. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وعظ او نصیحت وکړي ښځینهو ته. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ښځو ته وویل ځانونه له اوره څخه وساتئ. هغه ډېر د اور چې په اور کې ډېر دي او اهل د اور دي هغه ښځې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم چې دغه بیان وکړي مهاجرینو او د انصارو ښځو لره چې تاسو خیراتونه کوئ او له اوره څخه ځان آزاد کړي. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ښځه راغله، کور یې ګېڼۍ و، سره وسپین زر درلود، د دې د لاس کار کوه. پخوا به دا ښځو څرخی ودی، دا اوس ښځې خو څرخی نه پېژني نه ور معلوم دی. تقریبا دغه د روسانو انقلاب چې راغلی نو خو زه راباز وکړی یم، دا کوچنی وم، دا څرخی مې په یاد چې زما مور به هم ودی، انا به مې هم وه او سنت هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې د څرخی د څرخۍ دغه د پسه وړۍ راواخلي، پاکې پرېولي، بیا داسې دغه پوی لرګي باندې بیا رسۍ ځینې جوړې شي، د هغه څخه بیا دا کمبلې جوړېدې. خیر، د عبدالله بن مسعود راته نور ښځې څه ګېڼۍ درلودې هغه یې راواخیستلې. عبدالله بن مسعود راته مبارک ورته څه کوې؟ دې ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه مې واورېدل چې تاسې اهل د اور یاست، د اوره څخه ځان خلاص کړي. نو زه ځم دغه ګېڼۍ خیراتوم، د الله او د الله رسول ته ورکوم چې زه هغه د اهله د اوره څخه نسم چې یا دوږخۍ ښځه نه یم. عبدالله بن مسعود راته مبارک ورته وایي صبر وکړه، په ما ته یې راکړه په خیرات کې او زما پر بچیانو باندې یې مصرف کړه، په دې کې دې هم ثواب شته. دې ورته لا والله ما په الله قسم یې نه در کوم، ځم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه راته وفرمایل، بیا به په هغه باندې عمل کوم. زینب رضی الله عنها چې د عبدالله بن مسعود راته نو بیبي وله راله، اجازه یې وغوښتله چې زه درسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته څوک ده؟ دې ورته زینب ده یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ای زیانب ای زیانب، کومه زینب ده؟ دې ورته امرة عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، د عبدالله بن مسعود بیبي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رایولئ، اجازه ورکړئ. دا مبارکه وایي فدخلت علی نبی صلی الله علیه وسلم، ورغلم بیا مې ورته ویل یا رسول الله ستا څخه موږ واورېدل چې تاسې د اور اهل یاست، دوږخ ته به ځئ، ځانونه په صدقه او په خیرات باندې خلاص کړئ. نو ما دغه ګېڼې راواخیستلې چې خیرات یې کوم راوړم تا ته، مجاهدینو ته یې ورکړې رجاءً په دې امید باندې چې الله ما اهل د اور ونه ګرځي، اهل د جنت مې کړي. خو یا رسول الله ابن مسعود څه راته وایي چې وایي په دې باندې خیرات وکړه، موږ ته یې راکړه. نو ما ورته ویل زه هېڅکله دا عمل نه کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته ونه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څه ورته وایي؟ وایي ورکړه، پر خپل خاوند پر خپل اولاد باندې مصرف کړه، دا ستا دپاره خیرات دی. بل روایت کې راځي چې زینب رضی الله عنها او عبدالله بن مسعود راته مبارک ته یو وخت وویل نو زه ټوله ورځ څرخۍ ووایم ستا او د اولادو رزق در برابروم، خیرات مې کړی لا نه دی تر اوسه پورې،
زه ځم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایم چې دا ثواب لري اجر لري که نه لري، که ثواب نه درلودې ګه سره بیا هېڅ کله بیا داسې نه کوم چې زه به مزدوري کوم هغه بیا تاسو ته در کوم خیراتوم یې. دا مبارک چې راله و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل چې خپلو اولادو باندې مصرفوي او پر خپل خاوند یې مصرفوي، فإن لکي فی ذلک اجر، په دغه کې تا تعالی اجر او ثواب درکړي. نو کوم خاوند چې غریب وي ښځې دې مصرف ورباندې کوي، کوم اولاد چې غریب وي ښځې دې مصرف ورباندې کوي، د هغه د رزق او د ماښام د سهار ډوډۍ دې وربرابروي، په دې کې ډېر غټ اجر دی. د بده مرغه اوس ښځې خو بیا داسې بلاوې اخیستې دي خو چې څنګه له خاونده جلا کړي، څنګه له خاونده پیسې جلا کړي، خو د دوی پیشینو د دوی لړیو ککۍ نه پله برابرېږي. داسې خو مو نو ډېر اورېدلي دي، دا خلکو راته ویلي دي چې ښځه د میاشتې دونه پیسې راسه اخلي. نو زه ورته نه دونه پیسې دا اوس څه پکې وایم، ولقه خبره خیراتي یې وایي، خیرات ته کومه نو څه پکې وایي، ولقه خبره بس دغه شامپو په راوړه، لښتۍ په راوړه، بله ورځ مې شان زموږ ژوند دغه راهیله کړي، زموږ ژوند دغو شیانو راهیله کړي. کاشکې اخور پیسې جمع کولی، بل وخت خاوند ته ویلي وای چې ما خو د حج پیسې برابرې کړي دي، درځه اوس مې ته هم حج ته بوځه، ته هم درځه حج ته زه به هم لاړ شم، ته هم درځه عمرې ته زه به هم لاړ شم. داسې به ډېرې خوندې د میاشتې به د عمرې مصرف کوي، په ناروا کې به یې کوي، په پالتو شیانو کې به یې کوي. دا خوند چې د سرمایهدارانو ما لیدلي دي په څو زره یوه جوړه اکالي کوي، هغه څو ورځې اغوندي راځي الله ته مخه کو، الله به مو قبر راته ښایسته کړي. دا خاوندان باید ښځو ته ترغیب ورکړي، په دین یې پوه کړي. ښځه بیا داسې محترم او نیکمرغه شخصیت دی چې خبره دستې ورباندې پورې کېږي، عمل ورباندې کوي. که یو سړی د الله دین و خپلې ښځې ته ور زده کړي، بیا به د ټولو مشکلاتو څخه خلاص شي. نو یو وخت یو چا راته ویلو دا ښځه دونه پیسې د میاشتې راسه غواړي، داسې بې ګزارې ده. نو مال خو د الله دین دی نه دې ور زده کړی، نو خو تا او دا دواړه په یوه توس کې و ټي وي ته ګوري، وایي هو دغسې ده. نو مال بیا به نو خود خواهشاته دي، نو خو چې په ډرامو کې هر ډول یو کالي وویني د دې خواهش دې غواړي، خو ته د الله په دین کې مصروفه وګرځوه. نو بیا مې نفر ته وویل هغه غلو ویشتی شي دی که الله دې غر کې رحمت وګرځوي، ډېر وخت یې کېږي. ما چې ما واده کړی دي ما ته ښځې نه دي ویلي چې دغه شی راته راوړه. کله چې به ما پیسې ورکړي چې دا ستا یو ضرورت دي، زه ځم سبقان باندې زه پیسې څه کوم. نو خو هلته ماحول داسې جوړ دی چې د آخرت خوا ته ترغیب دی، د آخرت خوا سره مینه ده، د آخرت خوا ته سوچ فکر دی. کنې نو اوس دا شیان ما ته خوند نه راکوي، دا اوس چې خلک کوي، او که به ما ماهو بیبي ته خوند نه ورکوي چې د خلکو ښځې کوي. نو انسان ما د ماحول غلام دی، څنګه ماحول و څنګه ژوند و په هغه رقم باندې به ژوند جوړوي. نو کومې خوندې چې پر خاوند و پر اولادو باندې مهرباني کوي، دا د دې په حق کې غټ بشارت و زیری دی، دا هم خیرات دی. او که خاوند کار برابر و بیا دې نو بل ځای خیراتونه کوي. دا که خاوند بیکاره و بیا دې نو په خاوند باندې دا خپله مصرف خرچه کوي، دی دې نه کوي چې نو زه خو ستا مینه یم، نو نه یو روپۍ هم نه در کوم. حدیث رقم 4655 صفحه 215 کتاب الزکات مجمع الاوسط امام طبراني جلد 3. والسلام علیکم ورحمة الله